الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد دا اللہ پاک ذات بابرکات دا ہر قسم عیبوننا پاک او تمام صفتون دا کمال پاک موجود دی او مخلوق کے سنا عیب او کمی وی دا اللہ پا مخلوق کے دا انسان اشرف المخلوقات دے اللہ تا دیر محبوب دے خو پا دے دنیا کے ہمیشہ اسیدل دا دا پارا ندی ہر انسان چی دے دنیا ترازی نو د یو محدود وقت د پاره راشي او هغه وخت چې پوره شي نو بیا لاړ شي همیشه دنیا کې څوک نه پاتېږي بدنیا گر کسے پائند بودی ابو القاسم محمد زندہ بودی کدے دنیا کے سوک ہمیشہ پاتے کے دل نو ابو القاسم محمد زندہ بودی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اغب ہمیشہ پدی دنیا کے ہو پدی دنیا کے اس وقم ہمیشہ نہ پاتی کی تک دا دنیا نہ دا ارچارہ پارا دے خو باز خوش قسمتا بندیان دا شوی کہ اغا دا دنیا نا رسخت شی او دا اغوی پا جنازہ کم سوک شامل شی دا اغیو بزرگ انسان دا برکتا پا جنازہ کی شامل طول اللہ ابخی یو بزرگا زنانہ وا او پخوا زمانہ کے با کفن چورو جے تازہ مڑی با وشنو دا شپے با پسی ورغی او دا اغی مڑی نے بے کفن راخ که آغا بے بیازان لقرسو یا عرص چے کول نو دا غنی کا بزرگ زنانا دا خپل علاقے دا کفنچور نا خبر شلا نا اغا کفنچور را اغسط او اغا تیوی چے دا کفن سمر قیمت دی نو دا غی سوچن دا زیاد قیمت بتال در کما و زمانہ با کفن نراکاگی اگه سړی توبه وویسته چې نه دا کار کومم نو که کوم نو بیا تا سره هغې ورته هر څه چې ته ما نه دا پیسې مخکې واخله هسې نه چې پس د مرګه زما حیا لاړه چې ته زما نه کفن راکاږي به هر حال پیسې یې وله ورکړلې او هغه سړي پیسې واخیستلې دغه زنانه وفات شوله او دغه سړی چې نو دی هم
په دغه جنازه کې شامل شو او اخر یې زړه صبر ونه که دروازې وعدې کړې وې چې نه به کوم داسې او شپې له قبر له ورغې او قبر یې کولو کو خازه یې لرې کړله او چې کفن ته یې لاس که کفن یې راخ که نو هغه زنانه ورته ډېره عجیبه خبره ده یو جنتي لګي د بل جنتي نه جامې وباسي د زړه کلک که ورته وایي چې ته خو ډېره بزرګه یې ته خو جنتي یې خو زه خو بدبخته ډېر ګناهګار یم نو زه څنګه جنتي شوم هغه زنانه ورته وایي نن چې زما په جنازه کې څومره خلک شامل شوي دي الله فرشتو ته حکم وکړه چې اعلان وکړي دغه ټول کسان ما بخلي دي نو نن تم زما په جنازه کې شامل شوي وي نو ما تم الله اطلاع راکړه چې دې مې بخلي نو تم جنتي او زم جنتي عجیبه خبره ده چې یو جنتي د بل جنتي نه جامې نه وباسي دقه ځای کې د توبه وویستله او راواپس شو یو د عمر بد عمل انسان د یو بزرگ انسان په جنازه شامل شو او بخلی شو حضرت باچا صاحب رحمت الله علیه انتہائی بزرگ د شریعت او طریقت مجمع البحرین که په جنازه کې کم خلک راغلی دي دې کې لرې لرې پورې په نظر چې به چا کتل نو حد نه معلومېده دا ټول په دغه نیت راغلي وو چې د دوی د برکت الله زموږ بخښنه وکړي او نن که د هغوی په یاد کې دا مجلس جوړ دی نو دا هم په دې نیت دی چې د هغوی د برکت الله موږ او تاسو ته بخښنه وکړي د هغوی د الله درجات عالیه نصیب کړي او په مجلس کې ټول ملګري د هغوی د برکت الله جنت الفردوس کې ولېږي هر انسان چې د دنیا ته راشي نو د دې انسان یو بدن دی او یوې روح دی نو بدن د انسان دا الله د دې خاورې نه د دې ځمکې نه پیدا کړی دی او بیا د دې بدن چې څومره ضروریات دي نو هغه ضروریات د دې خاورې نه او د دې ځمکې نه الله پاک پیدا کوي که دا انسان د ګرمۍ او د یخنۍ نه بچ کېدو دپاره مکان جوړول غواړي نو د مکان تمام میټیریل د دې ځمکې نه حاصلېږي که دا انسان لباس غواړي د دې ظاهري بدن دپاره نو د دې لباس جوړېدل دام د دې ځمکې نه دي که دې خوراک غواړي نو دا خوراک هم د دې ځمکې نه را پیدا کېږي او بیا که د دې انسان په بدن کې بیماری پیدا شي نو د هغې بیماری علاج دارو درمل هم د دې ځمکې نه الله پیدا کوي نو د بدن ټول ضروریات دا د دې ځمکې نه دي بدن د ځمکې د خاورې جوړ ضروریات یې د دې ځمکې نه پوره کېږي خو دې بدن ته روح د عالم بالا نه راغلی دی او دې بدن سره هغه بیا یو ځای شوی دی نو څنګه چې بدن ضروریات لري نو دقه شانتې دا روح هم ضروریات لري نو د روح چې څومره ضروریات دي دا هم د بره نه پوره کېږي عالم بالا نه د وحی په ذریعه د دې حاجتونه الله پاک پوره کوي څنګه چې ظاهري بدن ته بیماری ولګېږي نو خلک ډاکټر له ورشي او ډاکټر تشخیص وکړي او د هغې نه پس معمولي غوندې دوایي ورکړي نو بدن په قرار شي نو دغه شانتي د روح باندې هم بیماری لګي او د روح د بیمارو تعلق د زړه سره دی حدیث مبارک کې راغلی دی چې کله یو انسان د ګناه یو کار وکړي د ده په دې زړه باندې یو تور داغ ولګېږي که چېرې ده توبه وویستله نو هغه تور داغ صفا شي توبه یو ریګمال دی چې دی پې ومږه نو هغه ځای بیا چمکدار شي که توبه وویستله خو هغه داغ ختم شو او که توبه ونه ویسته د زړه کې د بلې ګناه شوق پیدا کېږي
چې کله دویمه ګناه وکړي نو دویمې ګناه سره دویم داغ ولګېد چې درېیمه وکړي نو درېیم داغ، نو بیا د دې ګناهونو شوق دومره زیات شي چې دی د ښو د بدو تمیز نه کوي او د ګناهونو شوق یې زیاتېږي او د هر ګناه سره یو یو نقطه چې لګي آخر کې دا ټول زړه تک تور شي. د دې نه تعبیر کوي قرآن پاک په دې باندې چې کلا بل ران علی قلوبهم، د دې خلکو په زړونو باندې زنګ لګېدلی دی، د زړونو دغې زنګ ته روحاني بیماری وایي. اوس دا روحاني بیماری چې چاته ولګېدله نو د دې انسان زړه هر وخت بې قراره دی، دی پریشان حال، د دنیا هر څه به موجود وي خو دی به خوشحاله نه وي، په ده باندې به پریشانی او غم وي. څنګه چې د بدن د بیمارو دپاره علاج شته، ډاکټران او دوایان شته، نو داسې د روح د بیمارۍ دپاره هم الله حکیمان پیدا کړي دي او دوایان هم پیدا کړي دي. ما خلق الله داء الا وله دوا، الله هیڅ یو بیماری نه ده پیدا کړې مګر د هغې لپاره دوایي هم پیدا کړې ده. نو د زړه د بیمارۍ علاج په څه باندې دی؟ الا بذکر الله تطمئن القلوب، خبردار شه په ذکر د الله باندې زړونو ته اطمینان حاصلیږي، هغه بے قراری او پریشانی دا د الله په ذکر باندې ده. عبادات الله پاک لازم کړي دي خو هر عبادت سره مقدار هم شته او خپل شرطونه هم ورسره شته. منځ الله فرض کړی دی نو 5 وخته مقرر کړی دی، د رکعتونو مقدار یې هم راته ښولی دی، دې سره یې شرطونه هم ویلي دي، جامه بدن ځمکه دا به پاک وي، مخ په قبله به وغیره، دا شرطونه ورسره دي. روجې الله فرض کړي دي، مقدار یې ښولی دی چې یو د رمضان میاشت ده، شروع ابتدا انتها یې ښولی ده، نور شرطونه ورسره بیان کړي دي. زکات یې مقرر کړی دی، هغې له نصابونه جوړ کړي دي، وخت یې ښولی دی، کال به تېرېږي، څه به ورکې چاله به ورکې، دا شرطونه یې ښولی دي. حج او عمرې دي، هغې دپاره مقدار، نو دا هر عبادت سره مقدار الله ښولی دی او خپل شرطونه وغیرې ورسره ویلي دي. او ذکر یو داسې شی دی چې دې دپاره وخت مقرر کړی نه دی او مقدار یې مقرر کړی نه دی. اذکر الله ذکرا کثیرا، ډیر ډیر یادوه، نو مقدار مقرر نشو. که پاکی که پلیتی هر وخت ذکر کولی شي، که ناستې که ولاړې که روانې که ملاستې ذکر کولی شي، هر وخت ذکر. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ علی کل احیانہ، پیغمبر علیہ السلام با ہر وقت کل اوقاتوں کے ذکر کو، یو وقت ہم دا ذکر نہ خالی نو. بعض اوقات دا سری چہرے کے بندہ پجب باندې ذکر نشی کولی، مناسب نہ دا، لکه کم وخت چې انسان بے پردی وي او دس ماتی غسل کوي، نو داسې اوقاتو کې په ژبه ذکر نه کېږي. عائشہ بی بی فرمائی چې پیغمبر علیہ السلام با هر وخت ذکر کو، نو دې دی کې د هر وخت ذکر نه مراد ذکر قلبی دی، چې څنګه په لسان او په ژبه ذکر کې نو داسې به په زړه باندې هم ذکر کې. نو چې کوم وخت کې انسان بے پردی وي او دس ماتی وغیرہ دې په ژبه نه کوي، نو هغه وخت کې به دې په زړه ذکر کوي. چې کله او دس ماتی نه فارغ شو نو دی وی غفرانک نطلب غفرانک، موږ بخښنه غواړو. ولې او دس ماتول څه ګناه خو نه وه چې بنده پاسي وایي زه بخښنه غواړم. دا بخښنه د دې خبرې غواړم چې دغه لږ غوندې ساعت په دې کې ما په ژبه ذکر نه دی کړي، نو د ژبې ذکر نه کولو زه معافي غواړم.
نو دا د زړه ذکر داسې عجیبه ذکر دی چې د دې نه د فرشتې هم خبر نه دي، دا د بنده او د الله ترمنځ رازدارانه طور باندې عبادت دی. میان عاشق و معشوق رمزیز کرامن کاتبین را هم خبر نیست. بنده پزړه کې لګیا دی ذکر کوي، دی پوهیږي او الله پوهیږي. یو بزرگ دی حضرت عثمان رحمت الله علیه صحابی نه، هغه وایي زه پوهیږم چې ما الله یادوي، ما یادوي. چا ورته داسې مه وایه، داسې وایي چې زه پوهیږم چې زه الله یادوم. وایي نه هم داسې وایم چې زه پوهیږم چې ما الله یادوي. وی ته څنګه پوهیږي چې تا الله یادوي؟ وی الله فرمایي چې فذکرونی اذکرکم، تاسو ما یاد کړئ زه به تاسو یاد کړم. کم وخت کې چې زه یادوم نو الله خو وعده خلافي نه کوي چې زه یادوم نو ما هم یادوي، نو زه په دې پوهیږم چې الله ما یادوي. د دنیا مشغولیات دومره زیات دي چې هر انسان غفلت کې دی، نو دی وخت کې د ذکر ضرورت دی. او څنګه چې د بیمارۍ دپاره تاسو به پخپله باندې داروګان نه استعمالوئ، بلکې چې هوښیار ډاکټر سره به مشوره کوئ. بعضې بیماریانې خو داسې وي چې ته وایي سرخوږی دی نو ډسپرین راواله، خو هر وخت خو ډسپرین کار نه کوي، کله به یوه کار کوي کله بل. نو د یو ډاکټر سره مشوره پکار وي. نو ذکرونه هم داسې ډېر دي څنګه چې د میډیکل سټور دوایانې ډېرې دي، خو یو الماری ته هم سړی نښتې نه دی چې دا به ټوله خلاصه کړم واپسې به دا بله الماری اخلم، بلکې الماری کې د ډاکټر په مشورې یو ګولۍ دوه ګولۍ راوالي. نو داسې روحانی طبیبان او حکیمان چې د هغوی سره بنده اسم تعلق جوړ کړي، د هغوی دغه چهرې مبارک اثر، د هغوی دغه ښکلې خبرو مبارکو اثر دومره چې په سړي باندې روحانی اثر وشي، بیا په ځان باندې پوهېږي. او بیا د هغوی د خولې مبارکې کم گفت وي نو په هغې کې داسې اثر وي چې په لږ ذکر باندې ډېر کار کېږي. نو داسې ښکلی با شریعته بزرګان چې د دوی سره د چا تعلق جوړ شو، نو هغه که د دنیا په اعتبار باندې ډېر خراب وي، بدترین وي، خو چې داسې ښکلي لاسونو مبارکو سره لاس مبارک شي، یو ځای شي، نو دا برکتي شي، زاړه ګناهونه ټول معاف شي. پخوا زمانه کې دا موټرې لارې وغیره نه وي، او قافلې چې بتلې نو هغه په حیواناتو باندې، په اوښانو، په اسونو، په خرو، په قچرو قافلې بتلې. یو قافله روانه و بغداد طرف ته، او په لاره باندې یو وبایي مرض شروع شو، ډېر خلک په هغې کې مړه کېدل. نو دغې قافله کې یو سړی دی او ښځه هم ورسره ده او ماشوم بچی هم ورسره دی. هغه بیماری په دوی باندې ولګېدله، سړی هم وفات شو، کور والی هم وفات شو، ماشوم بچی پاتې شو. قافلې والا وی چې په لارې پرېښودی نه شو، خو زه بغداده پورې به یې ورسو، هلته به بیا خاریه ده چاته به حواله شي. قافله ورسېدله، د قافلې ملګري خواره واره شو، او دغه ماشوم د بغداد په لارو کوڅو په بازارونو کې یوازې پاتې شو. اوږې تږې دی، خوراک څښاک نشته، پیژنګلو څخه خپل خپلوان اشنا نشته. د ډېر لږې نه چې تنګ شو، په بازار کې یو تنور دی او هغوی ډوډۍ پخوي او خرڅوي. دی ورغی او د هغې یو ځای نه یو ډوډۍ راواغېسته او منډه یې کړه او تښتېد. دوکاندار ورپسې شو، راویلی و، دی هغه نوړی خولې ته چې شخوند وی هغه پرې باندې کړي وی یې ټکوي. والو ټکولو کې ډوډۍ خلاصه شو، د سره سري څه والي، نه پیسه شته او نه ډوډۍ شته چې ته واخلي. څپېړه یې ورکړه ویې شړه، بیا داسې ونه کوي. ماشوم د زړه توق د خېټې توقه لار شو. اوس په زړه کې وایي چې د ډوډۍ حاصلولو بس همدغه یو طریقه ده چې کله اوږې کېږم را تختوم به. نو دی به بیا چې کله اوږې کېده نو په تنور به ورغې، حمله به یې کوله او ډوډۍ به تختوله، هغوی به راګیر کوه او ټکو به. دې نه پس نور ضروریات چلو همدقه دی چې څه ضرورت پېښېږي نو ورځه حمله کوه تختوه. د ماشوموالي نه ورکوټې قل
او وروسته بیا انټرنیشنل غټ غلطي نه جوړ شو، ملګري ورسره شو، یو ګروپ تیار شو او بیا ترې نه د علاقې لوی لوی خلک په قلار نشو کېناستلی. امیران وزیران هم د ده نه تنګ شو. یو ځل په غلا کې ونیوی شو، لاس یې ترې نه کټ کړ. دی به اوس سم شي چې لاس کټ شو، قلار نه شو د غلا نه. واپسې بیا نورې غلاګانې د هغې نه هم تیزې شولې، بیا ونیوی شو، بیا ونیوی شو، بچ بشو. آخر کې ته حکومت په لړزان شوې چې کله په لاس راغی نو پانسی یې کا. یو ځل بیا گرفتار شو او قاضي د ده د وجلو حکم وکړ. د دومره جړا فریاد وکړ چې قاضي یې نرم کړ او هغه له ډېره موده د قید سزا ورکړله، د مرګ نه بچ شو. هغه ډېره موده د قید چې کله ختمه شوله او دی د جیل نه راووته، ماښام نه وروسته داسې ګوري را ګوري چې د چا په کور به ورځم. تیاره شوله، یو کور ته ورنږدې شو، خو لاس یې بونډې دی، دی به دا ور څنګه کولاوی چې ورته نږدې شه ور کولاو وی ځکه خیر مالک مکان نه ور کولاو پاتې شوی، په اسانه به ورشمه. کور ته ورننوته، په تیاره کې یو خوا بل خوا ګوري، یو کمرې طرف ته اراده وکړه ورغی. په هغه کمره کې تیاره ده، خو بیا هم دی خپل لټون کوي چې دی کې به مال کم کم ځای کې وي، د مال راټولولو کوشش کوي. دی کې یو بوډا سړی راغی، شمه ورسره بله کړې ده، رڼا ورته وشوله او درته وایي ستا ملګری ما. دی ډاډه شو چې ګنې دا دویم غل راغلی دی او ما ته یې لا رڼا م وکړله. زر زر یې 2 پنډه تیار کړل، یو یې بوډا ته په سر کړ، یو یې ځان ته په سر کړ او هغه ته یې ګړندې راځه، هسې نه څوک بیدار نشي. دواړه یو ځای را روان دي، و بوډا لږ کمزوری و، پوره ګړندې تلی نه شو، نو ده ورپسې مخ را واړو، کنځل به یې ورته وکړل چې د تلو نه وې نو ولې راتلې، او کله کله به ورپسې په راروستو شو، لتې به یې هم وله ورکړو، کنځل به یې هم ورته وکړو چې د کار نه وې نو نه به راتلې، خو بوډا به هېڅ هم نه وې. دا غل چې خپل کور ته ورسېده، کوڅې ته ننوته، نو دا بوډا ورته یې دا پنډم در واخله. نو هغې وې دا غل خو شوده دی چې اوسه پورې دا لتې مو خوړلې، کنځل او ما سره دی دی پوره. هغه چې دام در واخله، نه پوهېږي شوده دی، ورته یې راوغورځوه. نو هغه پنډې ورته ورغورځوه، دواړه پنډه د دننه کړل، خو دا بوډا د تلو وخت کې ورته یې زه هغه نه یم. اوس دا غل په کور کې سوچ کوي که دا د کور مالک و نو د کور مالک خو غل وجني، ده خو ما ته غوسه قدر هم نه ده کړې، نو دا خو د کور مالک نه دی. که دی دویم غل دی، دی خپله حصه ولې نه اخلي، ما ته خپله حصه پرېښوه، زه هغه نه یم نو زه څوک یم؟ نو دا اواز لکه د سټک په دې دماغ به راته، زه هغه نه یم، ښه نو ته څوک یې؟ ټوله شپه تېره شو، دله خوب نه ورځي چې دا سړی څوک و، څنګه ما سره ملګری شو. سهار مانځه نه پس راغې، کمې کوڅې نه چې اغلا کړې نو هلته کې ورسېده. یو بل نه تپوس کوي دا کور د چا دی؟ چا ورته دا د شیخ جنید بغدادي رحمت الله علیه کور دی. یا الله توبه، سړی په ژړا شو چې د دنیا خلک خو ما نه په لړزانو، نو هغه ولی الله او بزرګ بیګا ما څونه کنځلې دی او څومره ملت یې ورکړي، نو دیم زمانه بچ نه شو. چاته وایي چې بابا به کوم ځای مخامخ دی جومات کې ناست دی، مریدان طالبان ترې چاپېره دي. ورغې شیخ جنید بابا په خپل مسجد کې د خپلو ملګرو سره دی ورغې، په خپو کې ورته پرېوته، بابا ما معاف کا، بابا ما وبخه، او ته یې خدای دې وبخه، ما بخلې، پاسه خدای دې وبخه، ما بخلې. بیګا ما ستا بې ادبي کړې، تا ته مې کنځل کړي، تا له مې لتې در کړي، تا نه مې مال، او ته یې زما مال خو نه و، ته چې زموږ کور ته رالې، کمرې ته ننوتې، ما شمه راواغېسته، زما کور کې چې هر څومره مال و، ما په خپل زړه کې بیګا ویلي چې ما ټول ده ته وربخلی دی، نه خو تا خپل مال وړې، زما خو دې نه دی وړې، ما در بخلی دی. او که تا ما ته کنځل وینا کړې، هغه مې هم در بخلی دي. د بابا په لاس کې لاس ورکړ،
توبه اوستلا بیعت وک الله دومره درجه ورکړه چې د اولیاء کرام په فهرست کې شیخ احمد صاحبات رحمت الله علیه په نوم یادېږي. نو د نیکانو خلکو په لاس کې چې لاس ورکړي شي هغه کړي زاړه پخواني ګناهونه ټول معاف، آینده مخکې چې خیال ساتي نو امید ده انشاءالله د الله په در کې یو لوی ولی الله جوړیږي. نو د اولیاء کرامو کمی په دنیا کې یو وخت کې هم نه برازي. د پیغمبر علیه السلام د امت د نیکان بزرگان تر قیامت پورې انشاءالله دا سلسله به جاری وي. باچا صاحب رحمت الله علیه د دغه زنجیر په کړو کې یو کړی د اولیاء کرامو په فهرست کې یو شهسوار د شریعت او د طریقت یو لوی ماهر روحانی بچی هم الله پاک ډیر پیدا کړی دي او نسبی اولاد هم نیکان دي او انشاءالله دا سلسله به جاری وي او د دې فیض او برکت به الله پاک هغوی ته رسي. دا فیض د الله ختمی نه دا سلسله د الله تر قیامت پورې جاری وساتي او د دې ثوابونه برکتونه باچا صاحب رحمت الله علیه د هغوی مشرانو ته د الله ورسوي، کشرانو باندې هغه برکات د الله راولي. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین. زمون د دکان پته یاد لرئ صدای دین اسلامی کیسټ اینڈ سیڈی سنٹر نشترآباد باراستا مدینہ مسجد نیز سکندرپورہ چوک پشاور شهر د حنیف الله او قدرت الله د کیسټو خپل دکان. موبائل نمبر دے 0301 88 91 321 او بل نمبر دے 0345 91 47 115.